افغان نیوز چینل ته ښه راغلاست. که تاسې زموږ چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښان هم ووهئ. په نیپال کې د الوتکې نسکورېده. نیپال کې د الوتکې نسکورېدو له کبله 14 کسان مړه شوي. د یاد هیواد ملکي هوایي چلند ادارې ویلي د نیپال په یوې غرنۍ سیمه کې یوه کوچنۍ الوتکه چې 22 کسان پکې سپاره وو لوېدلې ده. د پیښې لامل لا نه دی معلوم او د پاتې کسانو د موندلې هڅې روانې دي. او شپږیزه کرکټ لیګ او اتم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ به د روان کال د جولای میاشتې کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دغه پریکړه د شپږیزې کرکټ لیګ لوبډلو امتیاز لرونکو سره د ګډ تفاهم له مخې کړې ده. د مسؤلینو په خبره د دې سیالیو لپاره د لوبغاړو پیرلو مراسم به هم پر نږدې راتلونکي کې ترسره شي.